د سوابي په یو کلي کې د تیرو 100 ورځو راهیسې د شپې لخوا یوه وحشتناکه ویره خپره وه. کله به چې لمر ډوب شو نو په کوڅو کې به داسې غږونه اورېدل کېدلي لکه څوک چې په زنجیرونو تړل شوي وي او په ځمکه راښکل کېږي. خلک به له ویرې د ماسخوتن لمانځه نه پس خپلو کورونو ته ننوتل او د خپلو کورونو درانې لرګینې درشلونه به یې له دننه په وسپنیزو قلفونو بندول. ساجد چې د سوابۍ یو تکړه زلمي و، یوه شپې خپلې زړې کوټې کې یوازې ناست و او د لاټین مړاوې رڼا ته یې څولستل. ناڅاپه د کوټې تودخه دومره کم شوه چې د ساجد ساه د یخي لوخړې په څیر له خولې وتلې. هغه چې پام وکړ په دیوال باندې د هغه خپله توره پرخه یعنی سوري له حد زیاته اوږده شوه. بیا ور له دیواله را بیله شوه او د ساجد په لور یې خپلې اوږدې او تیرې منګولې را وړاندې کړې. د لاټین لمبه شنه شوه او داسې نڅېدله لکه څوک چې پرې په زور پوکې کوي. ساجد لا د چیغه وهلو همت نه وکړې چې د کوټې په تیاره ګوټ کې 2 سرې رڼاګانې وځلېدې. داسې ښکارېدل لکه د کومې بلا سترګې چې په وینو لړلې وي. په همدې وخت کې د کړکۍ ماتو شیشو